د القاعده مشر معلومات چا امریکا ته ورکړل؟ د کندهار طالبان حقانیان او که پاکستان؟ په دې اړه د رحمت الله نبیل مهمې خبرې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل کابل کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دې پیښې په تړاو 3 احتمالي سناریو مطرح کړي دي. رحمت الله نبیل سه شنبه د زمري پر 10 خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د القاعده شبکې پر مشر د سراج الدین حقانی اړوند کور کې برید شوی دی او د هغه میلمستون هم د القاعده د مشر د اوسېدو ځای ته نږدې دی. ښاغلي نبیل ویلي داسې شونتیا شته چې حقانیانو د جنرال قمر باجوا او ISI په مرسته له تور نوملړ څخه د وتلو او له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د ایمن الظواهري د اوسېدو د ځای په اړه امریکا ته معلومات ورکړي وي. د ملي امنیت پخوانی رئیس په دغو ګمانونو کې وایي د ملا برادر او ملا یعقوب اړوند ډلو چې د کوټې له شورا څخه ملاتړ کوي ښایي د حقاني شبکې له پرمختګونو د مخنیوي لپاره د القاعدې شبکې د مشر د اوسېدو ځای په اړه امریکا ته معلومات ورکړي وي. رحمت الله نبیل په 3م اټکل کې ویلي چې ښایي د پاکستان پوځ د ایمن الظواهري د اوسېدو ځای امریکایانو ته ښودلی وي. نبیل دغه ګمان ضعیف بللی دی. رحمت الله نبیل لومړنی کس و چې 13 ورځ یې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکایي بي پیلوټ الوتکې د برید په اړه معلومات ورکړل.